د واک ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلام ستړي مشئ. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څنګه وایي په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 189 زیږیدلي ماشومان د هغو ناروغیو له امله چې درملنه یې ممکنه ده مري. WHO ویلي دي چې دوی باید د مور او ماشوم د ښې روغتیا ترڅنګ د ژوند ژغورلو په برخه کې ګړندي ګامونه اوچت کړي. د افغانستان لپاره د پاکستان شهرزدفیر عبیدالرحمن نظامانی چې کابل کې د پاکستان پر سفارت تر برید وروسته خپل هیواد ته تللی و بیرته کابل ته راغلی او خپله دنده یې پیل کړې ده. د کرنې وزارت د خصوصي سکتور په همکارۍ د پیازو لوی او کوچني زیربندونونه جوړوي چې په دې سره به د پیازو تولیدات زیرمه او په مناسب وخت کې به بازار ته وړاندې شي. دغه وزارت ویلي دي چې تیر کال د 14 ولایتونو لا 10,300 هکټاره ځمکې 541,225 متره کټنه پیاز راټول شوي، خو د زیرمندونو د نشتون له امله یې ګڼ شمېر کورنیو د لوړې بیې له امله د پیر توان نه درلود. مالیې وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د کابینې د پریکړې له مخې له دې وروسته هیوادوال کولی شي له 2015 څخه تر 2023 ماډل پورې موټر چې افغانستان له ټرافیکي سیستم سره برابر وي په قانوني توګه هیواد ته وارد کړي. دا و د نن ورځې مهم خبرونه.